که نړۍ مصنوعي هوش ته ور وسپارل شي، کوم مصنوعي هوش به سم حکومتولي وشي کولی؟ د دې د خاطره ساینسپوهانو دننه په کمپیوټر کې 15 مشهوره مصنوعي هوشونو ته نړۍ جوړه کړې چې پکې مکتب شته، پکې سرک شته، پکې ښوونځی شته او دوی ته یې حق ورکړی چې رای ورکړي، خپله حکومتولي وکړي او اقتصادي ستونزې حس کړی شي. مهمه خبره دا ده چې 2 اونۍ په کمپیوټر کې دا 15 مصنوعي هوشونه پرېښودل شوي او د هغې نه وروسته چې کله راغلي تر ټولو ډېر جرمونه جیمنای کړي وه، خو ګراک په 4 ورځو کې هر څه ختم کړي وه، ځکه ګراک تر ټولو ډېر جرمونه لرل او د دوی هیواد او د دوی خلک ټول مړه وه. نو له دې نه وروسته اوس موږ پوهیږو چې که چیرته مصنوعي هوش ته کنټرول ورکول شي، کلاود یو مصنوعي هوش دی چې کولی شي ځواکمنه حکومتولي ولري او اقتصاد به یې تر ټولو ښي. خو که ګراک ته قدرت په لاس کې ورغی، دریمه نړیواله جګړه به شروع کړي، ځکه دا معمولا خشونت خوښوي. په داسې حالت کې چې جیمنای بیا حکومتولي نشي کولی، کمزوري حکومتولي کوي او فساد به هم پکې زښته ډېري. که مصنوعي هوش زموږ په خلاف راپورته شي، تاسو مجردان به څه کوئ؟ ستاسو یې په اړه نظر څه دی؟ حتما راته ووایاست.